السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو روح حسن شهید یو ځل بیا پښتو ټیک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله حکومت ګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته هغه طریقه هم چې تاسو څنګه کولای شئ چې ډیر زیات په اسانه طریقه باندې په خپل تصویر باندې هغه شان سندري ولیکئ چې تاسو په فیسبوک کې یا په یوټیوب کې ډیر زیات لیدلې وي او هغه طریقه به تام خایم چې تاسو څنګه کولای شئ چې په خپل تصویر باندې هغه شان مختلف ایفیکټس ورکړئ. تاسو به دا شان په فیسبوک کې په یوټیوب کې ډیر زیات لیدلې وي چې څنګه خلک په خپل تصویرونو باندې خپل ایفیکټس ورکړي او خپل ډیزاینونه ورکړي. نو سټیپ بای سټیپ تاسو په کوم چې تاسو به څنګه دا خپل تصویرونو باندې ورکوي. خو دې نه مخکې تاسو سره صبر زمونږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. سمپل دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زمونږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه اعلان به تاسو ته لینک میلاوي شي. هم دغه لینک تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. په دغه لینک چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو یو ویب سایټ ته لاړ شئ. په ویب سایټ کې لاندې لاړ شئ په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو تاسو به د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې دا تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو او انسټال شو نو دا به سمپل هم دغه رقم اوپن کې ډیر زیات سمپل انټرفیس دی او ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو دینه مختلف دغه شان ایفیکټس خولي سندري هر یو شی چې کوم تاسو په گرین سکرین کې ډاونلوډ کولای شئ. تاسو ښکاری پسټ اپل دی کې کوم ویډیو چې تاسو له درکړی دا زموږ سره د اردو غانې دي تاسو ښکاری دا تاسو ته دلته بالکل کلیر شو کیږي. ورسره کلاندې تاسو وګورئ سټیپ بای سټیپ دومره زیاتی دا شان مختلف ټایپسټ والا ویډیوګانې چې کوم دي تاسو دلته شو کوي او تاسو ته دا ډیر زیات په اسانه طریقه باندې ډاونلوډ کولای شئ. تاسو لپاره سټارټ کیو کیټګریز آپشن چې کوم دي ام درکړي چې په دې کې تاسو له مختلف کیټګریز والا مطلب تاسو هندي والا غواړئ انګلیش والا غواړئ سمپل تاسو دلته سرچ کولای هم شي. نو هغه شان ویډیوګانې چې کوم تاسو له مخې لراځي تاسو ته کاری کزره تکلیک واخلم دلته نو دلته څومره دا زیاتی سندري چې کوم دي دا ماته به شو شي. دلته په انګلیش کې هم شته دی ورسره په اردو کې هم شته دی. تاسو په کولای ځکه نشم چې به زما په ویډیو باندې کاپی رائټ راشي. نو که تاسو مطلب په دې کې وسندره خوښ شو تاسو په دې کې ایفیکټس خوښ شو خپل ډیزاینونه په دې کې شته. دلته لاندې تاسو له پاپولر آپشن هم درکړي څومره چې مشهوري سندري دي مشهوري ویډیوګانې دي د گرین سکرین نو دا ټول به تاسو ته دلته شو کوي. اوس که په دې کې مطلب زما دغه شان یو غانه خوښ شي تاسو ته ښکاري څنګه چلته یو دا غانه ده نو مطلب سمپل زو په دې باندې داسې د پاسه کلیک واخلم. کله چې په دې باندې د پاسه کلیک کوم دې کې مال ساټ یو ډاونلوډ نشان به شو شي. تاسو ته ښکاري په دغه ډاونلوډ نشان باندې کله تاسو کلیک واخلئ نو دا به دلته تاسو سره ډاونلوډینګ چې کوم دی دا به تاسو سره روان شي او دا به تاسو ګیلری ته ډاونلوډ شي اتوماتیکلی. یعنی نه تاسو ویډمیټ ته ضرورت شته نه داسې بل اپلیکیشن ته. په دې اپلیکیشن کې دا خپل سیستم دی چې تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې دغه ویډیوګانې چې کوم دي دا ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ډاونلوډ کړئ. تاسو ته ښکاري ډاونلوډینګ چې کوم دی زموږ سره دلته روان شو او کله چې دا دې ته ورسي ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ډاونلوډ کولای شئ. په دې اپلیکیشن کې دنه ورسره که تاسو په دې اپلیکیشن کې دنه وګورئ نو څومره چې د ټایپسټ ویډیوګان د پر خپل ډیزاینونه وي نو هغه ټول تاسو ته په دې اپلیکیشن کې دنه شو کوي. که تاسو دا وخم نو تاسو به دغه شان ډیر په ټیک ټاک کې یا په یوټیوب کې فیسبوک کې لیدلی وي چې خلک هم دغه شان خپل ایفیکټس په خپل تصویرونو ورکوي. زه به دا هم ډاونلوډ کوم سمپل ته په ډاونلوډ باندې کلیک واخلم. خو تاسو ته ښکاري زموږ سره کم چې دا ایفیکټ سي دا هم ډاونلوډ کیږي. ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو ډاونلوډ کولای شئ. چې کله دا تاسو خپل ګیلری ته ډاونلوډ کړئ او تاسو ګیلری ته همدا ویډیوګانې ورسره که تاسو سندري هر قسم ایفیکټس چې کومي تاسو دې نه ډاونلوډ کړو او هغه تاسو ګیلری ته کله رال نو بیا به تاسو کوي تاسو بیا کین ماستر اپلیکیشن په خپل موبایل کې اوپن کړئ. کله چې تاسو کین ماستر اپلیکیشن په خپل موبایل کې اوپن کوو نو تاسو طریقه هم بیا تاسو کوي خپل یو تصویر بر واخلئ او په هغه تصویر باندې د پاسه دغه ایفیکټس تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې لګولای شئ. سټیپ بای سټیپ تاسو په کوم ویډیو بالکل مسکیپ کوئ تاسو ته ښکاري تاسو بل دي ځنه ورسره دغه شان خپل یو تصویر را واخلئ. ها بیا به دې باندې تاسو دا غانه د پاس څنګه لګوي د ایفیکټس په څنګه لګوي دغه ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خم خلو زبل ته د ګیلری نه یو تصویر را واخلم به تاسو ته طریقه خایم. خانو تاسو ته ښکاري مې یو تصویر را واخلم تاسو په زدا سي لګون ته کې غټ کم بیا به سو کم ته به از ایکوال ټو نه دا ودروم چې دا بالکل زما سره بیا د ویډیو پلی کولو سره اخو دي خوځینه. بیا به تاسو کوئی سمپل ته په لیر باندې کلیک کوم ویډیو چې تاسو خپل ګیلری ته ډاونلوډ کړئ نو هغه بل دغه ځای نه را واخلئ. نو تاسو ته ښکاري ما چې کومه غانه ډاونلوډ کړی و سمپل ما غره واغستله بیا به تاسو کوئی دا به دې ځای نه کټ کوم داسي او د خپل تصویر سره به دغه رقم برابر کم بیا په ویډیو باندې لاندې کلیک واخلئ سایډ ډبل ته سو کې په کروما کی آپشن باندې به کلیک کړئ دا به انیبل کړئ نو سمپل تاسو د ویډیو چې کوم گرین سکرین هغه به بالکل داسي لاړ شي او سره کوم غانه چې کوم دغه هغه بدلتا راشي. تاسو ته ښکاري که زه اوس دې باندې دا پلی کوم مطلب تاسو ته زه به دې باندې لاول आवाज اپ کوم سمپل راځه پلی کوم تاسو ته ښکاري څومره په آسان ډیزاین باندې ته غانه لیکل کېږي لاندې بیا که څومره نور ایفیکټس چې مال ته ډاونلوډ کړو نو سمپل زه به اوس هغه راوالم تاسو طریقه خایم. تاسو ته ښکاري ما چې هغه ځای نه کوم ایفیکټس ډاونلوډ کړي و زموږ سره هم د راغلي دي زه به سمپل اوس دا سلیکټ کوم
نو تاسو ته کای د زر خپل تصویر ته پاسه داسې برابر کم سایت بل تلال شم په کروما کی باندې بکلیک واخلم ورسره دلته به په کلر باندې کلیک کوم او بلیک په سلیکټ کوم چې کله دینه بلیک کلر لال شي ورسره زموږ سره چې څومره ډیزاینونه څومره افیکټس دي هغه به ټول پاتې شي نو تاسو ته کاری کې زه اوس دا پلی کوم نو زموږ سره به ډیر زیاته دغه شان خولي افیکټس ولا ویډیو چې کوم نو هغه بالکل ډیر زیاته په اسانه طریقه باندې تیار شول څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري او که به تاسو مطلب دا په خپل ګیلری کې سیو کول غواړئ نو سایت ته سیمپل تاسو یو تیر نشان درکړئ کله چې تاسو به دې باندې کلیک کړئ او بیا به سو کوي په خپل تصویر باندې بدل ته کلیک واخلئ کله چې تاسو په خپل تصویر باندې کلیک کړئ نو تاسو له بدل ته بل یو آپشن درکې سیمپل ډیر زیات آسان کار دی بیا چې کوم ملګری نه پوهیږي هغه ته په طریقه وخم بیا به تاسو کوئ ته په ایکسپورټ آپشن باندې کلیک کړئ نو دغه ویډیو به تاسو سره ایکسپورټ شي تاسو په ګیلری کې به سیو شي نو حکومت ګورو دا د ویډیو امید لرم تاسو به سټیپ بای سټیپ بالکل پوه شئ هم دا شان نور ویډیوګان ته پر زموږ چینل پښتو ټیک ضرور سبسکرایب کړئ دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان